ورور سوال کړی دی وایي دا زموږ د علاقو کې چې دا ماشوم کله پیدا شي دا زنانه وله سامانونه وړي یو شی او بل شی او دا هدیې دي او دا تحفې دي دا به جایز یې او که نه کله به کې دا زنانه دومره زیاتې وکړي چې په خاوند باندې یعنې دومره زور راشي چې هغه ته نقصان رسي جواب شریعت ګوره تیزي ورکړې ده چې تحفې تحایف یو بل له وړې راوړې په دې خو شریعت تیزي ورکړې بیا داسې د خوشحالۍ موقع چې راشي چې یو انسان له الله لور ورکړی زوی ورکړو او په دې خوشحالۍ کې هغه د تحفې وړه د هغه د ماشوم له تحفې وړه په دې کې څه حرج نشته مسلمانان چې یو بل سره څومره نږدې کېږي او د مینې محبت دپاره تحفې تحایف راشي درشه کوي دا ښه ده او اصل په معاملاتو کې دا دی چې دا حلال دي الا دا چې یو دلیل راشي چې هغه وایي چې دا حرام دی او په دې څه دلیل نشته نو که چېرته د علاقې دا رواج یو زموږ د خلکو دا رواج دی که د علاقې دا رواج وي چې چا ماشوم پیدا شي یا کم کور کې ماشوم پیدا شي دوی له کپړې وړه دوی له چیني وړه دوی له وړه غوړي یو شی بل شی زنانه وړي راوړي دا د تحفې په تور وړي نو په دې کې څه حرج نشته که یو سړی دا خو رسم و رواج دی صحیح د رسم و رواج دی خو دا رسم و رواج د شریعت خلاف نه دی شریعت هم موږ ته وایي چې تاسو یو بل له تحفې تحایف ویسئ یو بل سره راشه درشه ها الا چې د دې د لاسه ضرر په دومره حد کې به یې کوې چې خاوند ته ضرر ونه رسي پلار ته یا خاوند ته یا رور ته او ما یعنې بعض زنانه زه پیژنم بعض تاسو به پیژني په خپلو کې هر سړي ته زنانه معلومي دي چې هغوی د دې خپل خاوند تبعي وکړه بې ضرورته د سامانونه اخیسته یا د حد نه زیات یا خصوصا د زنانو کې د دې ښودنې دا دغه ډېري صفت مګر که د سړو کې هم راغلی دی بعضو کې چې ما وروښوی دی ښځو ته چې زه داسې کولی شم نو ته خو به ښځو ته دا وروښی چې ته زورور یې ته مالدار یې خو دلته د یو غریب سړي بیخ دې وویستو او چې بیا هغه غریب سړی هم په هغو کې چې د خولې نه غږ نشي راویستی خیر ته به برباد او ته یو ټلیفون کې دومره شوړه راولېږه او د ډزه بس لیونی دي جوړ شوي دغه پیسې را پیدا کوي د ظلم دی زیاتې دی صحیح ده موږ به تحفې تحایف وړو د وس مطابق د سره وس نشتي تا هېڅوک نه ملامته کوي او که څوک دې ملامته کوي دغه سړی په خپله ملامته دی